السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما پښتنو مسلمانانو ورونو دا کوتره وینئ، دا زموږ یو انډیوال ظاهرجان دی چې تور ژړی دی، یو نه دی دوه دي. نو موږ دغه د موبایل د لارې یو چا په افغانستان کې په زابل ولایت کې ویډیو کړې وه چې دا به کوتره ختمیږي. نو نن موږ کوتره راوړه، اوس هم په ټرای کړه. یاره تقریبا مولوي صاحب څو منټه بیا اخیستي؟ داسې نه معلومېږي، 15 منټه بیا اخیستي وه چې د مخ یا د عملیې ځای مو لږ صفا کړي، هغه ځای مو خاص پر نور چیر شوي، نو هغه د اوس مړه شوله. دا نه د درواغ خبره ده، د صفا حقیقت سریسته رښتیا خبره ده. نو دا ویډیو کار چا وکتله مخکې در سره شیر کړي چې نور مسلمانان دا رنځ خدای مهربانه دی، الله پاک به د دې په وجه باندې بس ختم کړي. ګوره دا د مردار سوله، دا د درواغ خبره نه، قسم مې دی په الله که په دې کې دونه درواغ وي لکه دا یو خال هغه د ظاهرجانه که نه ده. یوه بل هم ده، نو دا دغه هم موږ اورېدلی دی چې وایي بیا چې یوه اوسي بیا بله په ټرای کوي، که نه سوه مړه بس به دې پوه شي چې ژړی ختم دی. زه ستاسې ورور ستاسې یار تاسې ته سلام کوم، دا ویډیو مخکې در سره شیر کړئ، انشاءالله چې مسلمان ته ورسېږي فایده ځینې حاصله کړي. وسلام.